ستاسو آنلاین اکاونټونه په ډېرې اسانۍ سره هیک کیدلی شي. ځکه د سوشل میډیا اکاونټونه لکه د جیمیل، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یا د نورو معتبرو کمپنیو اکاونټونه په اسانۍ سره نشي هیک کیدلی. د دغه کمپنیو سکیورټي ډېره په لوړه سطحه باندې ده او هکر نشي کولای چې ستاسو اکاونټونه د بروټ فورس اټاک په واسطه هیک کړي. خو یو څو غلطیان دي چې تاسو هکر ته په خپل لاره برابروي ترڅو ستاسو اکاونټ هیک کړي. د هغوی له جملې څخه لومړی د ریکوري ایمیل نه اټکول دي. کله چې تاسو په خپل اکاونټ کې د ریکوري ایمیل یا فون نمبر اډ نه کړئ نو ستاسو د اکاونټ د هیک کیدلو خطر زیاتیږي. بل ستونزه د اسانه پاسورډ کارول دي، یعنی هغه پاسورډ چې هکر ته په اسانۍ سره په لاس ورتللی شي، لکه عام پاسورډونه او یا داسې پاسورډ چې ستاسو د شخصي معلوماتو پر بنا جوړ شوی وي، لکه ستاسو د زیږیدنې کال او یا نور. او بله غټه وجه هغه که تاسو پام کړی وي ستاسو په اکاونټونو کې د سکیورټي په برخه کې هلته یوه برخه ده چې د ریکوري کوېسچن په نوم یادیږي. یعنی هلته تاسو کولی شئ په خپل اکاونټ کې یو ریکوري کوېسچن اډ کړئ. یعنی کله چې ستاسو څخه د خپل اکاونټ پاسورډ هیریږي نو د ریکوري اکاونټ په برخه کې تاسو کولی شئ همغه کوېسچن ورکړئ او خپل اکاونټ ته دوباره لاسرسی پیدا کړئ. دلته بېلابېلې پوښتنې اټ کولی شئ، لکه د پلار نوم، د زیږیدلو ځای یا د مکتب نوم. د مثال په ډول تاسو ورته د مکتب نوم اټ کوئ او یو هیکر کولی شي په اسانۍ سره د دغه پوښتنې جواب پیدا کړي. د مثال په ډول ستاسو د سوشل میډیا له انفارمیشن څخه چې هلته تاسو د خپل مکتب نوم اټ کړی وي. نو دغه غلطیانې چې موږ یادونه وکړه هیڅ کله دا مه کوئ، نو تاسو به په انټرنیټي نړۍ کې محفوظ پاتې شئ او د سایبر سکیورټي اړوند د نورو معلوماتو لپاره د سایبر پښتو سره یو ځای شئ. مننه.